ما دا باور ترلاسه کوي چې انشاءالله تر یو اندازې پر نفس باور درلودلی سم له کومه ځایه څخه یې پیل او شروع کړم. ما په خپل لومړنیو ویډیوګانو کې تاسو ته وویله چې د هر کار په ترسره کولو کې او په بشپړولو کې د خدای تعالی مدد حتمي وغواړئ او د الله تعالی څخه یو څه وغواړئ. راسي اوس موږ خپل ځان ښه مطالعه کوي چې موږ دغه نقاط درلودل په ځان کې معاملې کړل، دغو ته اړتیا وه، دغه په موږ کې په خپله فطرتاً موجود وه او دغه مو ترلاسه کړل. اوس خپل ځان وګورئ، آیا ته په منځنیو کسانو کې راځې، په عالي کسانو کې راځې، په اوسط کسانو کې راځې، په ټیټه کچه کې خو ځکه نه راځې چې تا اوس پر ځان کار کړی دی، ستا او د نورو توپیر ترمنځ راغلی دی. نو اوس ته کوښښ کولی شي چې مخ په وړاندې ولاړ شي. کوښښ وکړه له اندازې څخه ډېر دروند بار مه پورته کوئ چې د وړلو توان یې نه لرئ. پورې دنیوي ژوند دی، مسؤلیت به واخلي. په دنیا کې به بندگان خطا باسو، په یوه اداره کې به کار واخلو، اما چې په سر یې نسو رسولی الهي پوښتنه راڅخه شته. نو موږ باید هغې ورځې ته حساب وکړو چې په ورځ د قیامت د همدغه مسؤلیت او مکلفیت پوښتنه راڅخه کېږي. کله چې دغه روحیه او ځواک در پکښې کړي په ژوند کې شاته نه راځي او هغه وخت پرمختللی او هغه وخت پرمختګ کولی شي. بله مسله باید ستا صداقت او اخلاص په یو کاري چوکاټ کې څوړي. په ژوند د ناستو کسانو، عادي کسانو، کورنۍ د غړو په عموم کې د ټولو انسانانو سره ستا د ژوند برخوردونه باید د نورو سره توپیر ولري. نو ته به د حقیقت هغه میدان ته رسېدلی چې تا د کلونو راهیسې انتظار کړی دی. نو موږ به بریالي او مخته تللي یو. راځئ دا نن یې په ځان کې عملي کړو.